امریکایي جمهوریت پال سناتوران د اسلامي امارت پر چارواکو د نویو بندیزونو غوښتنه کوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د اسلامي امارت پر چارواکو د امریکا د بندیزونو په دوام په تازه توګه د امریکا 19 جمهوریت پالو سناتورانو پریکړه کړې چې د طالبانو د بندیزونو د قانون تر سرلیک لاندې د نویو بندیزونو لایحه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې کړي. د امریکا فاکس نیوز راپور ورکړی چې دغو سناتورانو په جوړه شوې لایحه کې پر اسلامي امارت د ویزې د بندیز غوښتنه کړې ده. له سرپرست حکومت د 19 امریکایي سناتورانو غوښتنې د راپور په یوې برخه کې راغلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول، په افغانستان کې زیانمنېدونکو کسانو ته د مرستو لپاره بشري ډلو ته د بشپړې اجازې ورکړه، له افغانستانه د افغانانو د وطن لپاره اجازه ورکړه، د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او د مطبوعاتو د ازادیو په رسمیت پیژندل. یوه امریکایي سناتور بیا ویلي کانګرس باید په بیړه دغه لایحه تصویب کړي. سناتور جیم ریش وایي موږ نشو کولی په دې سادګۍ سره طالبان وغندو او د دې تمه ولرو چې خپل چلند بدل کړي. د امریکا له وطني او واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم افغانستان پر یوه منفور هیواد بدل شوی او زموږ سیاستونه باید دغه واقعیت څرګند کړي. خو اسلامي امارت پر دوی د بندیزونو لګول بې اغېزې ګڼي او وایي سرپرست حکومت له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه امریکا سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتونکی دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي ټوله نړۍ په تیره امریکایان باید پوه شي چې د فشارونو وخت پای ته رسیدلی او فشار کومه پایله نه ورکوي، نو غوره ده چې خپل وړاندیزونه له ډیپلوماټیکو او قانوني لارو له موږ سره شریک کړي. د سیاسي چارو یو بل شنونکی ویس نصري وایي تاریخ په ډاګه کړي او شاهد دی چې هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي بندیزونه د وخت پر حاکمانو اغیز نه لري او سیاسي او اقتصادي بندیزونه پر ولس اغیز لري. د سیاسي چارو شنونکی نجیب الرحمن شمال وایي د افغانستان اوسنی حکومت ته پکار ده چې ژر تر ژره له نړیوالې ټولنې سره کینی او د هغوی سمو غوښتنو په اړه چې د افغانانو غوښتنې هم دي عملي ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت پر ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو او کورنیو یې د امریکا د ویزې ورکړې بهیر محدود کړی دی.